الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په مخکې درس کې موږ د انبیاء علیه السلام هغه لازمي او اساسي صفات ولوستل چې دغه صفات خامخا باید په پیغمبر کې موجود دي، او که دا صفاتو کې یو صفت هم نه دا پیغمبر نه دی، دا کوم دروغجن دی. هغه و صفات لازمي اساسي صفات ډېر مهم دي چې په همدغه باندې دا پیغمبر د نورو انسانانو نه امتیازي، هغه به نه به ګناه نه کېږي، هغه به د بشر د هدایت لپاره بشر را لېږل شوی، هغه خیرخواه د خلکو، هغه صادق او امیني، هغه به قول او عمل سره یو شي، او هغه به د خپل رسالت او مسؤلیت چې ورسپارل شوی هغې باندې چا سره معامله نه کوي چې خرڅ یې کړي، او بلکې دا چې دا به د ټولو نه عالم، هوښیار، ذکي او حاضر جواب وي. دا صفت د دې صفاتو په وجه باندې انبیا علیه السلام د ټول انسانانو الله پاک اوچت پیدا کړي، ځکه دا صفات په بل چا کې بیا نه وي، دا د دوی لازمي صفات دي. په دې اوسني درس کې مونږ دا وایو چې انبیا علیه السلام د څه په خاطر را لېږل شوي، دوی وظیفه څه ده، مسؤلیت یې څه دی، د کار یې څه دی چې دلته دې دنیا ته راغلي. و یو سړی چې څوک چاته لیږي نو یو کار پسې لیږي، نو انبیا علیه السلام کار او وظیفه چې کوم یو ده چې مونږ داس پښتو کې ورته دندې وایو، دا په قرآن عظیم شان کې کم از کم 18 وظیفې الله پاک فرمایلی چې پیغمبر به دا کارونه کوي. څلور صفات په یو آیات کې راغلي، او دا درې ځای قرآن عظیم شان کې سوره ال عمران کې، سوره بقره کې او سوره جمعه کې څلور وظیفې په یو آیات کې یو ځای راغلي دي. الله پاک فرمایي چې هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دا څلور وظیفې په یو آیات کې راغلي، او دا درې ځای دا آیات تکرار راغلی دی. اول خبره دا ده د پیغمبر وظیفه دا ده کوم کتاب کوم وحی چې الله پاک را لېږلی ورته دا به په خلکو باندې تلاوت کوي. ګوره کټ مټ چې څه را لېږلي همغه به ورته خلکو ته رسوي چې دا څه شی ورته ویلی شوی دی. الحمد راغلی، سورت راغلی، هر شی چې راغلی دا به خلکو ته تلاوت کوي، خلک به اوري. د رسول الله اسلام په خوله مبارکه به هغه آیتونه لوستل کېږي او خلک به اوري. د اولینه وظیفه دا شوه. اول وظیفه د پیغمبر علیه السلام هغه وحی او هغه کتاب، هغه صحیفه او رساله چې دته راغلی، هغه به یو ځل خپل امتیانو ته او خپل خلکو ته بیانوي او تلاوت کوي، به ورته ښیي. یو خبره دا شوه. دویم ويعلمهم الكتاب، دا کوم کتاب چې دوی ته راغلی دی او پیغمبر په خپله مبارکه خوله ورته تلاوت کې هغه الفاظ ورته ولوستل چې دغه الفاظ دي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا الفاظ ورته ولولي. دویمه وظیفه دا ده چې دا اوس ورته تعلیم ورکړي چې دې د آیات کې مطلب څه ده، معنی څه ده، او د دې نه تاسو څه کول پکار، یعنی تعلیم دی هغې. ويعلمهم الکتاب، او کتاب به ورته وښیي چې دې کتاب کې څه خبرې دي، لکه لمونځ اوس راغلی واقعي الصلاة، نو پیغمبر به په عمل کې هغوی ته لمونځ وکړي. اودس به داسې کوئ، لمونځ به داسې ودرېږئ، چېرته به لاسونه ږدئ، رکوع به څنګه کوئ، سجده به څنګه کوئ، بیا به دې څنګه راجګېږئ، زکات به څنګه ورکوئ، حج مراسم به څنګه کوئ، دا نور د خلکو حقوق چې ادا کوئ د عمله